سلامونه میمنې دوستانو په دې هیله ژوند په خیر باندې چیرې نننۍ ویډیو کې درته ښیم چې موږ تاسو څنګه کولی شو چې د کمپیوټر په واسطه د افغانستان د تعلیمي نصاب کتابونه په دری را ډاونلوډ کړو، یعنې کوم تعلیمي کتابونه چې هغه په دری ډاونلوډ کړو. دلته زه لیکم معارف وزارت یا هم وزارتي معارف این وزارت معارف معلوم شده. وروسته راځم پر تعلیمي نصاب په کتابونو باندې چې کوم کلیک کوم کتاب تعلیمي نصاب، چې کله پر دې باندې کلیک وکړم نو د څه کوي اتوماته د پوهنې وزارت سایټ وي او دغه څخه ته کولی شې چې کوم کتاب چې دې خوښ یو کتاب ډاونلوډ کړي. نو انټرنیټ لږ سلو دی، په دې خاطر درته لوډ کوي، ورته صبر وشو. تاسو کتلی شئ د هر ټیم تعلیمي کتابونه چې شوي ټوله دې ته راغلي، یعنې هر یو چې وغواړئ هغه کولی شئ را ډاونلوډ کړئ. یعنې دا ټول د تعلیمي نصاب چې کتابونه دي هر یو چې وغواړئ هغه کولی شئ چې په درې باندې ډاونلوډ کړئ. مثلا زه غواړم چې د دریم ټولګي یا هم د اول ټولګي د دریم ټولګي څلورم ټولګي ریاضي غواړم، نو په څلورم ټولګي په ریاضي باندې چې کوم کلیک کوم هغه اتومات کتاب ماته خلاصېږي. نو لږ ورته صبر کوئ تر څو د لوډ خلاص شي او کتاب موږ تاسو ته چې را خلاص کړي، او که چېرې مو خوښ شي بیا را ډاونلوډ کولی هم شو. نو دا دی چې تاسو ته تعلیمي نصاب د څلورم ټولګي د ریاضي کتاب په دري ژبه، البته په دري ژبه، په پښتو ژبه خو مو وختي را ډاونلوډ کړی و، هغه کتاب مو هم کتلی و، هلته مو هم کتلی و څنګه یې را ډاونلوډ کړو. خو په نننۍ ویډیو کې ما درته ښودله چې په دري ژبې څنګه کولی شو او څنګه باید کتاب را ډاونلوډ کړو. نو خو د کتاب د ډاونلوډولو طریقه هم اسانه ده، دلته د ډاونلوډ اپشن دی، هغه وهئ او ډاونلوډ خلاصېږي. نو ملګرو ویډیو پر همدغه ځای پرېږدمه ځکه انټرنېټ سلو دی او خوند نه پکې یو مطلب یې لا هم ټرای، که چېرې کار نه کوي نو بیا زه ویډیو ودروم. لږ به صبر شو، ته که چېرې نه اوس برابر ویډیو ودرو نو خو نو ته هم بره سر به خلاصېږي، څه باید نو مخته وکړو. ملګرو خلاص نه شو، ویډیو درومه، تر بلې ویډیو ښه وخت ولرئ.